ما د امریکې نه مارکیټینګ هم کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت زمونږ سره یو ډیر اهم شخصیت میلمه دی کوم چې زما استاد دی او د افسانې دپاره یو ډیر مشهور نوم د افسانې یو تجربه کار انسان د یو تجربه کار لیکونکی ښاغلی محمد اقبال خټک صاحب د دې سره به یو څو خبرې کوو ځکه چې زه دا غواړم چې دا څو خبرې په ریکارډ باندې پاتې شي نو او تاسو ته هم د ادب متعلق د دوی د ژوند متعلق دا معلومات مخې ته راشي. اقبال خټک صاحب د تاسو ته ډیر زیات ستړي مه شوی یم چې تاسو نن زموږ میلمانه او ډیر په قدر سره ډیر په عزت سره ځکه چې زما تاسو استاد یې نو یو څو تپوسونه به نه کوم ستاسو د ژوند په هکله باندې او تاسو به ماته د هغې جوابونه راکړئ نو دا کتونکي به هم ستاسو د ژوند چې تاسو څومره اهم ژوند تیر کړی دی د اهمو واقعیاتو نه راتیر شوي نو د دغې نه به دا کتونکي هم خبر شي او ډیر کسان به داسې چې ستاسو نوم یې اورېدلی ستاسو کتابونه یې کتلي ستاسو افسانې یې کتلي دي خو دومره ده چې لکه ستاسو د ژوند د بنیادي خبرو نه دي خبر. نو تاسو ته اول دا وایم جی چې ستاسو نوم محمد اقبال خټک دی جی او جی او ستاسو د پیدایش کال پخوا خو به لیکل داسې نه و خو کوم چې په ریکارډ راغلی یا د سکول په دغه باندې نو هغه 1956 دی 1956 ښه جي او تاسو هم په دې تاسو خو خټک یې تاسو پلار نیکه زمونږ پلار څه زمونږ نیکه راغلی بلکې که زه دا ویم په دې تخبۍ کې زمونږ پلار یا د پلار رونه یا خویندې دا د دې ځای پیداوار دی نو بنیادي خبره دا ده او لازمي ده چې موږ هم دلته سترګې وغړولې او دلته رالوی شو بوډاګان شو. ستاسو تعلیم جی څومره دی لکه تاسو چې په سکول کې داخل شوئ بیا د هغې نه پس تاسو نور کوم رسمي تعلیم وکړو نو ما اوریدلی دي چې لکه ستاسو تعلیم هم الحمدلله په ډیر دی شیخ صاحب ډیر متویلی شي کم متویلی شي تعلیم ما ام پښتو کړې ده جی دا خبره زه په ویاړ سره کوم چې یاره او فخر دی راته چې ما په خپل مورنۍ ژبه کې شپاړسم کړی خو په قامي ژبه کې ما شپاړسم کړی په اردو کې مې اردو کې ما سیاسیات یعنی پولیټیکل ساینس کې جی هغې کې مې کړي جی او دغه شان ما پاکستان سټډي کې شپاړسم پاس کړی ماشاءالله یعنی څلورو مضامینو کې ستاسو ایم ده او نور د دې نه علاوه چې کوم د دې نه علاوه دا دی چې بی ایډ کې ما دا صوبه ټاپ کړې وه دا غونډه صوبه د پېښور کې به بس یو د یونیورسټۍ نه به یو امتحان و دا ټولې صوبه کې دغه یو یونیورسټي وه نو هغه یونیورسټي د خدای په مهرباني سره ما پاس کړې وه. خټک صاحب دا راته ووایي چې تاسو په ژوند کې د یو څو پیشو سره د یو څو کاروبارونو سره د ملازمتونو سره منسلک پاتې شوي نو تاسو خو زمونږ هم استاد وئ نو دا راته ووایي چې تاسو په ګورنمنټ سکول کې چې کومه استازي کړې ده نو دا تاسو څو کاله استاز پاتې شوي او اولنی اپوینټمنټ تاسو په کوم ځای کې شوی و او بیا د هغې نه پس تاسو څو کاله د استازۍ د ملازمت چې کوم دی نو دا تاسو اختیار کړی دغه شیخ صاحب لومبی په 75 کې 1975 کې جی په لال قلعه په سکول کې په میدان کې لال قلعه ضلع دیر کې هغه به هغه ورځو کې به دا حساب و چې یاره استاد به برتي شو نو هغه به امریکې ته بیلیږو لکه څه خو به پیسې کمې وې څه به وسایل نه وو بده ورځ به جی خو د هغې باوجود پته نه لګي چې ګورمنټ څه پالیسي وه چې ته به داسې ځای ته ولېږلې چې هغه به هلته ژوند ګران و نو زه په دیر کې په 1975 کې استاد شوی وم په ګورمنټ های سکول لال قلعه میدان د هغې نه پس ته بیا 14 کاله مې دغه استادي کړې وه
دلته بیا په مردان کې پاتې شوی ما په تخبی کې پاتې شوی ما تاسو خو چې زموږ استاد وینو په تخبی کې جا نو خو لکه هغه ورځو کې د ماستري خوند ځکه نو چې منګه به مالی طور پریشان وو نن سبا دغه ډیر مالدار شو دا فیلډ او خلک اوس لکه په فخر سره وایي چې یاره زه استاد یم یا مطلب دا خلک لکه دا استاد بلا پیسې ګټي خو پخوا داسې خبرې نه وي ښه جي نو تاسو لکه بیا دومره څونه 14 کاله مو یاد کړه 14 کاله تاسو استاد د استادي چې کله تاسو د استادۍ نه پسه بیا تاسو کم کار کو سټیټ لایف ته تللی وې که بهر تللی وې شیخ صاحب زه بیا زما یو ملګری په اسلام آباد کې جی هغه ما ته ویل یاره ته ویزه ساوت افریقې ته وې کسان لیږم ما ته ویل زه ورسره نه چکر به مې وي هسې حالات به م زده کړي چې یاره ما مې ډېره ښه خبره ده نو زه ورسره بیا لاړم ساوت افریقې ته جانسبرګ ته ورسره لاړم او هلته کې څه کسان مسان چې کوم موږ بوتلي وو یا ما بوتلي وو هغه قدرت کوله هغه کسانو ورغر سمیدو نو هغه یورپ ته لاړل نو بیا یو دغه جوړ شو چې یاره هر چا به وي چې به یې خټک سره به لاړ شي نو منګه ډیر کار بیا چې کم دی نو په ساوت افریقا باندې یورپ ته کړی بیا مطلب دی خو په ماسکو باندې موږ کار شروع کو په یوکرین او په دغه باندې موږ دغه ته تلو یورپ ته بتلو نو ډیر ملکونه پکې موږ ولیدل ډیر سفرونه وکړل ډیر پیسې مو پکې وګټلې ځکه چې استادۍ کې بس هغه خو به زموږ نه کېده نو ځکه چې زه چې استاد وم مالې 203 روپۍ تنخواه راکوله لکه درې د پاسه 200 نو بیا هم دام خو چې یاره 302 خو کم از کم نه وه چې په هغې کې به موږ ژوند کوو په هغې کې به موږ دیر تم تلو په هغې کې به موږ ځان هم ساتو مس به مو چلوله هلته به موږ ځان له پخلې مخلې کوو نو کرایه به هم وه دغه به خټک صاحب دا راته ووایې چې ستاسو بچي څو دي او واده مو په کوم سن کې کړی و او بچي مو څو دي یاره خټک صاحب دا شیخ صاحب زه به دا ویم چې زما وایي هم دو اور همارې دو یو ورځ مې چاته دا خبره کوله هغه وقاتل یاره ادبي خلک دغه شاني هم دو همارې دو بس موږ دوه ښځه خاونې وو زموږ دوه بچي دي ماشاءالله دوه هلکان دي نو لوڼه مو نشته نه لوڼه نشته دی بلکې موږ داسې سمارټ فیملي یو او زه ښه ده تر اوسه ښه ژوند تېروو واده سن تاسو ته یاد دی چې په کوم سن کې ستاسو واده شوی و یاره د تی حساب وکړه شیخ صاحب 40 کالو شولو یو 40 کاله دغې نه اوس څه شی جوړېږي نه او واده مو یو کړی که دوه یو بس یو واده مې کړی دی دویم لا نصیب نه دی لکه اراده مو ورته شته دی اراده ورته دا دی چې وړو مور ناجوړه ده د کمې زمانې نه 18 کاله وشو چې هغه مسلسل په کټ باندې پرته ده نو ټول د کور هغه کار هم رالي بلکې هغه اوس ډېر کار زه کومه تر هغې د هغې د دوایۍ پورې او د هغې له کله ولې اوبه ورکوه او کله ولې چای پخوه او کله ولې بستره دغه کوه سموه خټک صاحب اوس راځي لکه نه چې تاسو خو زیات تر تاسو نثر لیکې نثر کې افسانه لیکې او تاسو 2 کتابونه هم چاپ دي کږې لارې د افسانو کتاب دی او بل د اردن سفرنامه ده ښایسته کتابونه مزیدار کتابونه دا غټ غټ کتابونه چاپ دي نو دا راته ووایي چې د افسانو کتاب خو ستاسو اول چاپ شوی دی د اولنۍ افسانه زما په خیال چې زه په 8م جماعت کې ما سبق وی او مونږه او تاسو په یو سکول کې او تاسو استادان وې زمونږه نو شمشاد صاحب د الله تعالی وبخي نو د شمشاد صاحب مونږه ته ستاسو یو افسانه ورولې وه سرې جامې وی چې دا زمونږ د ملګري نه دی دا اقبال خټک صاحب نو دا د افسانه ده مونږ ته ورولې وه ډېره مزیداره راباندې لګېدلې وه مونږ په 8م کې نو خو دا راته ووایي چې دغه خو ستاسو هغه ایوارډ یافته افسانه ده خو ستاسو اولنۍ افسانه کومه یوه ده تاسو ته یاد ده چې اوله تاسو کومه افسانه لیکلې وه چې تاسو آغاز کوو په دې افسانه نویسۍ باندې او جی هغه اوس خو دې ټایم کې زما نه نوم هېرېږي او دا راته ووایي چې په دې کږې لارې کتاب کې دغه افسانه چاپ ته ستاسو ته اولنۍ که نه شته پکې
خجی خا نو پاغي کې لکه د زما ټول لیک څه دی د افسانه خصوصا د بیوسه د بیکسه د ناپرسانه خلکو د غریبانانو دا ستاسو د افسانو موضوعات دا بلکې دا محور دی په دې باندې د دوی په کړمو باندې او د دوی په هغه ستونزو او سختو باندې د دوی په نارې بربنډې باندې دغه زما د افسانې دغه دی د محور دی په دغې د لاندې زه لیکمه چې یاره دلته په غریب باندې په دې ملک کې د دې خلکو په ژوند باندې څه دغه تېرېږي نو هغه که غالبا چې دغه کتاب ستاسو نظر نه تیر شوی نو یو بل دا راته وایي چې تاسو خو د ښاغلي اجمل خټک بابا سره هم لیده کاته شوي دي د هغې ستاسو د نثر په هکله څه خیال و؟ اجمل بابا ما ته وی الله دې وبخي چې یاره یو ورځې چې یاره ما چېرته شاعري مې واوروله غزل مې واورېد اوس رانه خبره مې ډېر وخت خبره ده نو ما ته وی کلیواله ما ته بیا کلیواله ما ته وی کلیواله یاره ته نو په دغې نسبت یې راته وي نو ما ته وی یاره ته د هغه شاعري مه لیکه نو ما ورته وی چې بابا لکه دا شاعري بېکاره ده نه ده ځکه وی نه وی چې زه د ښې او خرابې خبره نه کومه بلکې چې وی کاڼي ته لته ویر کړې نو لاندې ته درې شاعرانې نو وی چې ته نثر لیکه نو څه خو د هغه خبره زموږ دپاره د یو کوم دغه هغه دغې لرو بلکل او هغې ستاسو په دې کتاب باندې لیکل زما په دغې د افسانو په دغه کتاب باندې هغه لیکل کړي او خصوصا هغه هم دغه د عصري جامې پکې پته نه لګي هغه خو هم کانګرسي و په دغې معرفت باندې به هغه دغه خوښ شوی چې یاره د عصري جامې د پخوا دې دغه سرخپوش اچولي او د غفار خان بابا حامیان چې څومره وو یا د معتقدین یا مطلب چې د ده هغه سیاسي دغه سره تعلق لرو افکار او نظریاتو سره نو په هغې حساب باندې دغه افسانه باندې خصوصا لیکل کړي دي او هغې ډېره زیاته خوښه کړې وه. حاجي خټک صاحب تاسو مونږ لکه څه نه څه خو مونږ ته پته هم ده خو تاسو د کتونکو ته دا هم واوروئ په خپله باندې چې تاسو تر اوسه پورې د دنیا کم ملکونو ته تللي یې؟ یاره خټک شیخ صاحب دغه د رزق خبره ده زما څه کمال پکې نشته دی د الله تبارک تعالی اختیار دی په هر څه کې نو زه هیڅ هم نشته هغه دغه خبره وایي په مینه باندې غز نه لرو خو په دې کې به نصیب و لکه زه 61 ملکونو ته لاړم یو شپېته ملکونو ته زه لاړم او څه پکې داسې هم دي چې دوه پیرې درې پیرې زه هلته لاړم بلکې که زه درته ویم 45 پیرې خو زه ساوت افریقې ته تللی یم 3 پیرې په دې کتاب پسې زه اردن ته تللی یم چې د اردن سفرنامه چې ما لیکله نو دا یو شپېته ملکونه په دې په دې یو شپېته ملکونو کې تاسو زیات وخت زیاته موده په کوم یو ملک کې تېره کړې ده؟ ما شیخ صاحب ډېره موده چې کم دی نو په یو ځای چې ما څومره وخت تېر کړی دی ما دومره وخت چېرته نه دی تېر کړی خو ما په امریکا کې څه 1.5 کال کورس نو په کم 2 کاله ځکه چې 3 میاشتې کم 2 کاله زه هلته ایسار وم دغه پکې هغه لانګ سټې ده زه به ورته دا ویم نور خو هسې د صفایۍ په لحاظ باندې امریکا څنګه ملک دی یا داسې څه یا په بل لحاظ باندې تاسو ته داسې څه واقعه یاده ده؟ نو صفایانې خو د دغې د یوروپي ملکونو د ټولو د یو بل نه ډېرې دي په کاناډا ډېر زیات ښایسته ملک دی ډېر صفا سوتره ملک دی څه د هغې موسمونه پاک دي څه هغه خلک خپله ذمواري ګڼي چې هغه د خپل ملک صفا وساتي او بل وطني پکې ډېره ده دغه خو په لومبۍ خبره ده چې هغوی مطلقي د دې خبرې تا ته اجازت نه درکوي چې ته د هغې په ملک کې څه ګندګي یا نور څه یا توړ پوړ یا څه داسې څه دغه وکړي چې ځکه چې په ماسکو کې یو ورځ ما دغه شان چل کړی او موږ تلي وو زما سره یو ملګری بل مو د یو دوکان نه موږ د کوکاکولا راواغېسته د هغه له مې څه بل څه بوتل راواغېسته سیوانه په وکړه نو کولاو کړی مې نه و چې بار راووتو نو ما ته وي دا به اوس کولاوو څنګه ما دا اسان کار دی نو ما ولې په خوله باندې د هغې نه هغه کاکونه لر کړل هلته زنانه ولاړې وي
هغوی داسې ماته کتل یو شیبه خو داسې اریانې وي د امریکي اوسېدونکي نه د ماسکو خبره کوم ښه د ماسکو نو خولې وازې پاتې شوې ماته یې کتو حیرانې وي چې یاره داسې قسمه سړی دی ګوره په غاښونو باندې هغه کاکونه لر کړل دا بوتل مخکې به د هغه شیشې په بوتل باندې اوس پر هغه کاکو نو بیا چې ما هغه لاندې وغورځول هغوی څه ډېر شور غوبل جوړ کړو څه خبرې جوړې کړې زه په خپل ناشنا تللی وم په هغه ژبه هم نه پوهېدم ملګري ته مې ویل دا څه وایي یاره دا وایي چې دا تاسو دا څنګه خلک یې چې تاسو دلته راغلي یئ نو خپله خوله خو زه ستا خوله ده نو که خوږ شو او که وینې شوه نو په هغې هم دومره کار نشته اگر چې خفه کېږو پې او دا یو غیر انساني فعل تا ادا کو خو مطلب دا دی چې اوس باقي کاکونه دې په لاره کې وغورځول دا به مطلب دی چې خلک به تېرېږي کېدای شي خلکو له خپې زخمي کې څوک پرې راپرېوځي نو بیا په دې ما هغه کاکونه اوچت کړل ډسبین کې مې واچول معذرت مې ورته وکړو خو هغوی وی چې یاره یو خبره درته کومه زه خو په خبر نه پوهېږم خو ملګري راته وي چې دا وایي چې موږ مهرباني وکړئ زموږ ملکونه نه ډیران مه جوړوئ او داسې کوئ ما دې ته نقصان مه رسوئ نو هغه خلک خفه کېږي هغه خلک په خپل ملک باندې په خپل خاوره باندې خپل وطن خفه کېږي نه په خپله خرابوي نه د دې خبرې اجازت ورکوي چې یاره بل څوک دی تاسو د لاړم څه خبره کوله جی هغه خو شیخ صاحب د هغه د امریکا کې دا د روس خبره وه او د امریکې ده هسې درته وایم چې لکه د ټولو د وطن په باره کې د دې خویونه مشترک دي منګه په امریکا کې داسې چل شوی چې یو زنانه میوه خرڅوله هلته هغوی چې میوه هم خرڅوي نو پی کې خرڅوي په دغه کې په پلاستیک کې هغه پلاستیک کې بنده کړي بیا داسې یو وړوکې شان پلیټ وي په هغې کې د هغه پلاستیک کې پې اړولی نو دوړې خاورې ورته نه ورځي او هغه زما نه کافي بیرته وه زه نه پوهېږم چې یاره ما زه هلته ولاړم او ما بچته توکاڼې توکلي نو زما فکر نه و کېدای شي دوه پیرې مې توکلي نو ما ته هغه ښځه وایي چې محمد کم یې زه په منډه رالم نو ما زه ورته وایم یس ماما مشره ښځه وه ما ورته یس ماما ما ته وایي لوک آی ایم سیلینګ فروټس وایل یو آر سپیټینګ نو ملامت هم شوم ډېر بیا ما ورته سوري ماما ما ته وایي چې وټ سوري اف یو آر سپیټینګ اګین آی شل کال پولیس هغه خلکو مطلقې دې خبرې ته تیار نه دي چې ته بې ځای پوزه سون کا ته او دسمات کا ته یا توکاڼي موکاڼي توکا هغه بس یو دم د پسې بیا پولیس راولي نو موږ خلک خو بیا د ډب مسلمانان یو نو بیا ورته ما معذرت وکړو ما ورته چې یاره آینده به زه بیا داسې بې ځای توکاڼي نه توکم دلته خو زموږ په دې وطن کې که ستا خیال وي شیخ صاحب سړی به په لار روان وي په یو سپېږم به لاس کېږي فرش بیا به په دې بلې سپېږمه ګوته کېږي بیا به نو بلې طرف ته فرش ناري کړي نو که تاله بوټان څښا کړل که پیزار یې څښا کړل که پنسي د څښا کړي که په لاره کې دا پوزې سونل دا نه بالکل د دې خبرې تصور نشته ځای بې ځای به دی او دسماتې ته ناست ما ته په دې کې د تربیت ډېر لوی لاس ښکاري که نه نو زموږ د دې خلکو تربیت هغسې نه دی شوی که چېرې زه هم دا خلک هغسې تربیه کړی شو نو کېدای شي دوی بیا هغسې نه کوي او دغه وکړي خو زموږ د وطن کې د تهذیب ډېر کم دی مهذب خلک پکې ډېر کم دي او اصل کې د مهذب د تهذیب په معنا باندې څوک پوهېږي نه پوهېږم نه بله خبره ده چې موږ صفایي دغې ته وایو چې زموږ کور دی صفایي اوس دا خو غلطه خبره چې زما ښځه لکه په دیوال بهر ورغورځو او خلک پکې راغورځېږي پروا نشته په کوڅه کې ښځله پرته وي په ځای بې ځای نالۍ ولاړې بند دي او ډرینج ترې نه کېږي اوبه یې نه خارجېږي نور مطلب دا چې ډیران هم جوړ کړی چې څاروي بې ځای ته ورته خوراک اچوي هغه سوټې کوي یا نور څه کوي نو موږ د خپل وطن په صفایي باندې اول موږ پوهېږو نه چې یاره دا وطن صفایي موږ به صفایي زموږ جامې به صفایي زموږ ماشومان به صفایي دا به د مختلف بیمارو نه بچي خټک صاحب تاسو اردن ته 3 وارې تللی د دغه ملک په هکله باندې راته لږ ووایئ شان پکې په زه که درته ویم که د سوونو په حساب باندې د پیغمبرانو روزي دي که د سوونو په حساب دا خبره خطا نو د شلګونو په حساب خو بیخي رسا ده ځکه چې دلته کې د نوح علیه السلام روزه ده د شعیب علیه السلام روزه ده د یوشع علیه السلام روزه ده د هارون علیه السلام روزه ده د موسی علیه السلام ده د لوط علیه السلام روزه ده د یوسف علیه السلام درونو د یوسف علیه السلام درونو دغلته کلی دی جی د هغې کلی دغه اردن کې د هغې کلی دغه کنان چې کوم دی نو دغه علاقه بلکې د ده درونو چې کومې مقبرې دي خټک صاحب
دا تاسو چې دا کوم انګریزي وایي او دا کومه لهجه استعمالوي نو دا خو بالکل داسې ده لکه د انګریزانو د انګلند د امریکې د انګریزانو په شانتي. نو آیا دا انګریزي تاسو دلته پاکستان کې زده کړی ور تعلیم په وخت کې او که نه دا مو چېرته بهر زده کړی؟ نه خټک د شیخ صاحب دلته خو نه انګریزي شته او نه موږ له راځي هېڅ چا له نه ورځي، بلکې چې څوک موږ ته د انګریزي ښیي نو هغه په خپله باندې نه پوهېږي، د هغه الفاظ او د هغه وینا چې کوم دی نو هغه غلط وي. موږ چې بار ولیدل خصوصا په انګلینډ کې هغه خلک په دې کږه وږه انګریزي باندې ډېر سخت خفه کېږي او هغه به یې درته تصحیح به یې درته کوي چې یاره داسې وایه داسې وایه داسې مه وایه، نو هغه یې منډ کوي. زه به درته په دې لړ کې یو واقعه ووایم، یو دوکان ته ننوتې ما وړه کتل نو هلته وړه نه وي لکه څنګه چې موږ بورو کې وړو او بل کار هم نشته دی، خو به ډوډۍ پخو هغه خورو او نور دغه شانل دي، تعمیر ترقي نشته. نو هلته کې چې زه یو پروویژن سټور و هغې ته ننوتې نو یو اخوا دې خوا مې کتو، یو جنرال ما ته وایي سا may I help you؟ ما ورته وایي یا why not؟ ما ته وایي چې سا what are you searching؟ ما ته وایي چې فلو سوري، ما ته وایي بیا ما ته فلور چې مې ورته یاد کړو نو هغې بیا د اوږې داسې اوچتې کې او ټیټې کې نو زه یې کنفیوز کړم. نو زه ضرور لګېدم، بلپین مې راوښ کړ، هغې هغه تلي باندې مې ولیکل چې FLOUR او فلو ما ته هیز سر هیز. نو چې زه یې داسې هغه دوکان یو دغه ته بوتلم، اخوا اوړه پراته نو هلته کې د یو دغه چې کوم دی غټه بوجۍ اوړه 4 کیلو وي، ورپسې درمیانه بوجۍ اوړه 2 کیلو وي، او بیا چې کوم دی نارمل د هغې 1 کیلو وزن یې داسې په خړه پوړۍ کې را اوړه را دغه کړي او وایټ یا براون پې لیکلی. نو ما ته وایي چې هیز سر. نو په دې کې یو بل جنۍ رانه ته وایي چې واټ هی وانټ، هغه ته آی ډونټ نو بټ هی از ټاکنګ جسټ انګلیش. وایي زه نه پوهېږم خو دا سړی څه انګریزي شان وایي، یا خدای دا هغه موږ هغه تعلیم یافته خلک یو، دا موږ هغه استادان یو دغه. نو مطلب دا دی چې موږ انګریزي نه ده ویلي، نه دا په لندن کې په پراپر لندن کې. نو اوس موږ انګریزي نه ویلی شو نه وایو، بلکې دا موږ یو پیشن ګڼلی دی چې څومره له خپې راماتولی شو یا دغه کولی شو نو موږ او دا داسې نه ده په کار، یا صحیح وایه ټیک وایه او هغه خلک پې خفه کېږي. دا موږ چې څنګه انګریزیان وایي په دې وینا باندې هغوی خفه کېږي، هغوی مایند کوي.